نن سبا خلکو سره مسله دا ده چې هغوی ډېر څه خوري خو په دې نه پوهېږي چې خوري څه شی. کوم خوراک وایي خوري هغې کې څه طاقت نشته، څه ویټامین نشته او هغه ټول خوراک ازمولو دپاره پکې څه انزایم نشته. لکه څنګه چې ماشومان نن سبا د فلور کریکر خوري، نو دا څه شی دی او څه نه جوړیږي؟ نو هغې کې اوړه وي او هغې اوړه سره څه کیږي؟ هغې له اول غوړو کې پخوي، نو ډېر زیات غوړي پکې پروزي، لکه څنګه دا پام اویل، او بیا ورته سم خوږ او خوندور جوړوي. او بیا څه کیږي؟ داسې شیان ماشومان وخوري او بیا د MSG ماشومان نه خو د فلور کریکر ماشومان پیدا کیږي. له داسې شیان خوړلو سره څه کیږي چې هغوی بدن کې طاقت هم نه وي. لږ سبق ولولي نو ورته خوب راشي، شپې مونځ هغوی نه کیږي او پاتې شي، او جهاد خو بیا یو ډېره لرې خبره ده.